وایي چې ما واده کړی 2 کالو نه او زما بچي هم دي ما ته یو 3 خبرې را پېښې شوي دي. اولنۍ ما چې واده وکړو د هغې نه یو میاشت بعد تقریبا زما او زما د ښځې په منځ کې جګړه راله او ډېره سخته جګړه راله چې ما هغې ته بدې ردې وویې کنځلې ګزارونه مې وکړو هغې ما له جوابونه راکړو. اخره کې هغې چاړه راواغسته او په خپل لاس یې کېښوده وي ما طلاقه که ما نه طلاقی نو زه د خپل لاس دا رګونه شلوم. نو یې ما ورته یو طلاق ورکړو چې دا لاس پرې نه کړي یا دا رګونه ونه شلي. د هغې نه 15 کاله بعد بیا زما او زما د ښځې ډېره منځ کې غټه جاښه راله نو ما هغه وویله او ډېر سخت غوسه شوی وم په داسې غوسه کې وم چې هغه صرف الله ته پته ده او ما هغه بیا طلاقه کړه په 2م پیر د هغې د مور په مخ کې. د هغې نه بعد بیا 2 هفتې یعنې د دوی کور کې دغه جاښې روانې دي. د هغې نه بعد بیا 2 هفتې زما او زما د ښځې په سهار کې جګړه شوه او بیا زموږ د یو بل سره خبرې ورانې شوې نو ما هغې ته دا وویل چې ته 10 پیرې په ما طلاقې او په ما حرامې که ته د دې کور نه ووتې یا د پلانۍ او پلاني کره لاړې. دې پرې لوی زما د طلاقو اراده نه وه خو دا ما د پلانۍ د کور نه یروله یا د پلاني د کور نه. د شپې بیا وې هغې عذر هم پیش کو بیا ما او هغه د کور نه ووتو یو ځای لاړو په چکر باندې. سوال دا دی چې دا طلاق شوی دی او که نه څه خیال دی حل کولی شي؟ ګرځئ پسې په کتابونو کې سړی وایي چې علما صحیح په پسته کرسۍ باندې کښېنه ښه ښکلی او صرف خوراکونه او مزې دي. اوس دا اولنۍ خبره ده د دې نه مخکې چې جواب ورکړو ورور دې مسلې اولنۍ خبره ده ګوره د ښځې او د خاوند په منځ کې لازم دا خبرې اترې راځي لازم. یعنی که څوک ما ته دا ووایي چې زما په کور کې د وسه پورې چې ما واده کړی دی زما او زما د ښځې چېرته اختلاف نه راغلی نو څه ووایم نو زما خو عقل ته نه پرېوځي. تاسو یې منئ څه نه څه خبرې خو راشي. یو جګړه ده ما جګړه نه دی ویلي اختلاف وایم خبرې اترې معمولي خفګان تا دا ووایي ما دا ووایي تا ولې وکړو دا لازم په کور کې راځي. دوی انسانان یو ځای اوسېږي او د یو بل سره داسې جوور ژوند دی چې داسې د بل چا سره نشته. لازم به دوی په منځ کې کله د یو بل په خبره پوه نه شي یا کله کوتاهي وشي د یو طرف نه نو څه خبرې اترې به منځ کې راځي دا خو لازم ده. خو دا چې ډېرې زیاتې شي او همیشه جنګ جګړې او همیشه دا کنځلې او بدې ردې د دې یو لویه وجه چې د هغه په دین باندې ناپوهي ده. یعنې یا خو دا سړی په دین نه دی پوه یا دا ښځه په دین نه ده پوه او یا دواړه نه دي پوه. ځکه کله چې ښځه په دین باندې پوه وي دا د خاوند حق پېژني او چې کله خاوند د ښځې په دین پوه وي نو دی به د ښځې حق پېژني. نو د هغې د لاسه به د دوی په منځ کې مسلې بیا ډېرې راځي لږې به راځي ځکه چې د یو بل حق هغه پېژني. دویمه وجه چې کومه ما ته ښکاري والله اعلم هغه دا ده د انټرنیټ او موبایل. ځکه چې کله دې کې یو زنانه پردي هلکان ګوري او فلمونه او سندرې او د پلاني قوم ډمان او د پلاني ملک ډمان او هغوی دا میکاپونه کړي او ځانونه یې تیار کړي او دا د عشق خبرې او دا د مینې محبت خبرې نو د دې د خپل خاوند نه ورو هغه زړه تورېږي. ځکه چې دې هغه شان خوی په کار دی کوم چې هغوی جوړ کړی دی د فلم او ډرامې دپاره هغه شان هلک هغه شان میکپ هغه شان سینګار دغه شان دا سړی دی د فحاش ویډیوګانې ګوري د جنکۍ ګوري د ډمانې ګوري د زیناکاري ګوري او هغوی د دغې دپاره ځان سیټ کړی نو دی د هغه ساده ښځې نه چې کومه ساده پښتنه مسلمانه ښځه ده او په دې قصو نه پوهېږي دی د هغې نه دغه څه غواړي کوم چې دی لري او هغه شان نه کېږي. د هغې د لاسه د دې ښځې نه زړه هغه رو تورېږي نو خبره به یې دغې ته واوړي چې په معمولي خبره باندې دی هغه بېعزته کوي او هغه د ده سره ورانېږي او د هغې سره دا برکت د دې موبایلو دی او د دې انټرنیټو دی نو دا امیاده کوي ورسره دا یو اهمه خبره ده. اوس راځو ورور دې مسلې اول خو د ښځې نه طلاق ورکوو او هغې چاړه راغستې و چې زه څه کوم لاس پرې کوم که تا ماله طلاق رانه کړو وسمه ظالم لور ته یا خو دا ډېره بدتمیزه ده چې داسې طلاق دا غواړي او یا دې سړي پوزې له راوستې ده په هغې کې سړیتوب نه شي. دوی کې خو یو ده که نه چې چل خو دی هسې خو داسې نه کېږي. ښځه چې چاړه رالي او لاس پرې کوي چې ماله طلاق راکوي یا خو دا ښځه بې ادبه او بدتمیزه ده ډېره
او یا دا سړی په داسې مرحله کې دی چې ښځه نوره پوزې د راوستې د اوبه په سر وړېدلي دي طلاق مال راکړه نو کار نه کړي ده ورته طلاق ورکړو اول خو دا خبره یاده کوي که چېرته دې رور د یرې د لاسه طلاق ورکړي چې دا ښځه خپل لاس پرې کوي نو دا طلاق نه واقع کېږي ځکه چې دې طلاق د مکره ویلی کېږي یعنې هغه انسان چې په هغه زور زبردستي شوی ده خیال هم دی که نه دی یعنې زور زبردستي یوازې دا نه چې سړی ستا په مرۍ چاړه کېږدي چې تا لالو دا هم زور زبردستي ده او دی یریږي چې یاره دا ښځه به خپل لاس پرېږدي نو به طلاق یې نه دي ورکړی و سبحان الله طلاق یې ورکړي سبحان الله یعنی امام ابن القیم په زاد المعاد کتاب کې واقع راوړې ده د عمر بن خطاب رضی الله عنه د زمانې په دې ته غوږ کېږدي هغه دا وایي امام ابن القیم وایي صحابه کرامو دا فتوا ورکړې وه چې به چا زور زبردستي وشي د طلاق نه واقع کېږي ځکه چې ده به خپل نیت نه دی ورکړی بیا واقع راوړې ده چې عمر بن خطاب رضی الله عنه پسې یو سړی راغی دا سړی تللی و ځان سره پړي مړي وړي و ځنګل ته وتی او په ونه کې بره ګبین دی نو دی دا پړی مړی وتړو چې دا ګبین راوالي د برې نه او دې ونې ته وختو نو دا ښځه پسې راغله دې واقعې ته غوږ کېږدي دی اوس ونه کې دی او ځان ته یې پړي مړي اچولي دي او په دې کې څوک راله ښځه راله نو هغه ښځې ورته دا وویې یا به مې طلاقې یا د باندې دا پړي پرې کړو یا به مې طلاقې یا دا پړي پرې کوم راولېږي د ملا تیر به دې پاتې شي دوه خبرې دي او هغه ډېر لکه الله یې ورته رایاد کړو چې الله نه ویرېږو نه هغه وایي نه فطلقها او دې ته طلاق یې ژوند ډېر اهم دی نو یې ته طلاق بیا دا سړی راغی په عمر بن خطاب رضی الله عنه پسې او ته امیر المؤمنین وی مسله دې ده چې هغې وي چې یا دا پړي پرې کوم یا ماله طلاق راکړي ورته یې وویل خپلې ښځې ته واپس شه فإن هذا لیس بطلاق دا هغه طلاق نه دی کوم چې واقع کېږي ولې زور زبردستي شوې ده په خپله مرضي خو نه دی ورکړی او دغه شان د علي بن ابي طالب عبدالله بن عمر عبدالله بن زبیر رضی الله عنهم دې ټول نه داسې فتوې نقل دي او بعض روایتو کې هم راځي چې چا باندې زور زبردستي وشي د هغه طلاق نه واقع کېږي لکه اوس ستا کور ته څوک راننوتو او ستا په سر یې تماچه کېښوده چې ښځې له طلاق ورکړې نه دي پرېږدم نو طلاق به ورکوې که نه به ورکوې بیا دروغ نه دي تماچه یې ښودې یو دا دي بعض واسې بانه جوړه کړې جي وایي زور زبردستي وشوه څنګه لکه مخکې ورځ کې ماته یو کس تپوس وکړو وایي زور زبردستي را باندې وشوه ښځې له مې طلاق ورکړو ما څه زور زبردستي وه وی مور مې خفه کېده نو وی چې زویه طلاق وله ورکړه ګینې خفه کېږم دې زور زبردستي به هر کوم څه خیال دی دا خو به د ډېرو پوښتنو سره کېږي بیا به ښځې طلاق کوي زور زبردستي یعنی یقیني پکې ستا ژوند ته صحیح خطره وي ډېره زور زبردستي وي نو دا طلاق نه واقع کېږي دویم پیر دی وایي چې ما ښځې له طلاق ورکړو زه په انتهایي غوسه کې وم نو دا یاده کړئ غصه په درې قسمه ده په بعضو کې طلاق واقع کېږي بعضو کې نه دا ته زه حاصل د خبرې بیانوم چې تاسو به دې مسله پوه شئ زموږ خو اکثر کسان راشي وایي غصه کې مې طلاق ورکړي دي څه کې غصه کې خوشحالۍ کې څوک طلاق ورکوي خوشحالۍ کې خو څوک طلاق نه ورکوي که یا په ګپ شپ کې لکه هغه یو عالم خواله یو کس راغی اوس ما ته دا پته نه شي چې هغه عالم څوک ما نه نوم هېر شو زموږ د پښتنو علماو کې مشرانو علماو کې نو ما پسې کس راغی ما ته وایي چې ما ښځې له په مینه کې طلاق ورکړي دي په مینه کې نو د دې به څه دې باره کې به څه وایو ما ورته دې باره کې به دا وایو ته د مینې طلاق یې ته د مینې طلاق یې تا نوی ریکارډ جوړ کړو بیا وله وروسته کله دغه ګوري نه هغه ګپ شپ او هغه مینه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې قسمه کارونه ذکر کړي دي وي د دې ګپ شپ هم رښتیا دی او دا چې په رښتیا ورکړي هم رښتیا دی او بلکې یو طلاق دی په طلاق کې ګپ شپ نه دی نه په دې کې مینه محبت طلاق څوک طلاق ورکړي او لازم طلاق سړی په غوسه کې ورکوي څوک خوشحالۍ کې ورکوي چېرې پلانې مور یا د پلانې مور نه میرا زړه دومره خوشحاله دی ته طلاق کوې په ما باندې ډېر خوشحاله یم
چې ته مې نن طلاق کړې داسې چېرته کېږي لازم غوسه کې به ورکوي خو د دې غوسې درجې دي بعض علما خو دا وایي چې غوسه چې هر څنګه طلاق واقع کېږي خو نه صحیح خبره دا ده چې غوسه په درې قسمه یو خو هغه غوسه ده چې بلکل شعور ختم شي دا خو لیونی دی او دا خو جمهور العلماء بلکې ټول علما وایي چې د طلاق نه واقع کېږي چې لیونی شي بلکل دویم قسم غوسه هغه ده چې شعور شتي احساس ورته هم شتي خو دې غوسې دومره رانیولی دی چې د ده په خپلو خبرو کې کنټرول نشته پوهېږي په خبره یو خو هغه دی هغه چې لیونی ته جوړ شو خو په هېڅ هم نه پوهېږي دی په دې پوه دی چې زما خبرې د ښځې سره روانې دي او په دې موضوع هم پوه دی په دې هر څه خو غوسې دې درجې ته رسولی دی چې دی خپله خبره یعنې د ده په کنټرول کې نه ده او د خولې نه طلاق وځي نو صحیح خبره دا ده چې دا طلاق هم نه واقع کېږي درېیمه عامه غوسه ده یعنې سړی نه شعور یې ورک شوی دی نه بې کنټروله دی خو ښځې نه خفه شوی دی غوسه شوی دی په څه خبره طلاق ته ورکړو نو دا طلاق واقع کېږي والله اعلم درېیم بیا د ښځې ته ویلي دي دا ماشاءالله دغه د طلاقو قصه د ټوله روانه کړې ده بیا یې څه وخت بعد ښځې ته ویلي چې ته په 10 پیرې طلاق یې خو که ته چېرته د پلاني یا پلاني کره لاړې کور نه ووتې دا اوس طلاقېږي او که نه نو جواب د دې مسلې دا دی او بیا موږ دواړه د شپې ووتو د کوره یعنې ما نه بخانه وغوښته او بیا موږ ووتو حالانکې دا ورته وایي که د کوره ووتې ته طلاق دی 10 پیرې طلاق نو دلته جواب باقي دا دی اول خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې که چېرته اراده د یرولو وه نو دا مسله به څو پیرې بیان کړې دا به څه شو نو څه شی شو چې نه واقع کېږي د څه د قسم یعنې که چېرته مقصد د دې رور یرولو چې دا ښځه د کور نه نه وځي نو بیا خو دلته دا د قسم کفاره ده که چېرته دغه کار وشي کوم چې یې کړی او که اراده د طلاق بیا طلاق شو ورسره دا مسله ده چې 10 پیرې طلاق کوي 10 نه که 100 پیرې ورته ووایې او 1000 پیرې ووایې نو راجح قول دا دی چې دا یو پیر طلاق کېږي 10 پیرې څوک طلاق کېږي یو سړی ښځې ته وایي ته 10 پیرې طلاق کوې وشو مانځه نه بعد موږ ذکر وایو 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله 34 پیرې الله اکبر اوس که څوک داسې ووایي چې الله اکبر 33 پیرې الله اکبر 34 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله 33 پیرې دا څو حسابي او 33 شوي ته وایي طلاق یې 100 پیرې اکثر مفتیان ولا دا فتوا ورکړي به 100 پیرې طلاق 100 پیرې طلاقېږي څنګه طلاق خو دي درې بیا دا درې ولې الله ذکر کړي دي دې دپاره الله په هر کار کې حکمت چې یو طلاق په یو وخت کې واقع کېږي د هغې نه باید ګنجایش دي چې دا ښځه خاوند لږ سوچ وکړي کېدای شي واپس شي او دا ژوند یې ښایسته شي نو چې درې دې په یو ځای واقع کړو هغه حکمت د دې درېو هغه دې ورک کړو بیا ولې شریعت درې ښولي بیا ضرورت و چې درې ښو نو راجح قول دا دی دا ما نورو ځایونو کې تفصیل ذکر کړی دی هغه تفصیل نه ځم هغې دپاره هغه سوالات یا بیانونه واورئ چې په یو مجلس کې په یو وخت کې یو طلاق واقع کېږي بیا دی وایي چې شپې موږ ووتو نو که چېرته د ده مطلب دا و چې که زما د اجازت نه بغیر ووتې نو ته به طلاق یې او دلته اوس د اجازت ورکړو چې وتی شي نو بیا خو په هېڅ هم نشته ځکه چې دی وایي چې زما د اجازت نه بغیر دلته د اجازت ورکړو او که چېرته مطلب یې دا و چې د پلاني یا پلانۍ کره به نه ځي او دا هغه پلاني کره لاړی شي نو بیا به د قسم کفاره ده او نه طلاقېږي والله اعلم او د رور ته موږ دا وایو بیا هم په اخره کې ټولو وروڼو ته او مشرانو کشرانو ته چې خپل ځان کنټرول ساتل پکار یې خصوصا دا ژبه چې طلاقو دا خبره داسې چې دې سره ښځه خاوند جدا کېږي د بچو مسله پکې راځي نورې ډېرې مسلې راځي وړې خبرې نه دي نو په دې مسله کې احتیاط پکار دی ژبه کنټرول ساته او یوازې دا ښځه په دې نه کنټرولېږي چې ته به ورته طلاق ټکی یادې دې نه نور هم ډېرې لارې شتي چې ته په هغه لارو باندې ښځې له ادب ورکې